نو یو ځلم بیا سهار په خیر سلامونه مو هرکلی کوو مونږه د 3 ورځو دمې نه چې په وین کې وینا ښار کې اتریش کې پاتې شو او یو څه وګرځېدو راوګرځېدو اوس نو زړم دی چې مخکې لاړ شو او پراګ ته واوړو پراګ چې د چیخین پایتخت دی مرکزي ښار یې دی نو زو پراګ ته بیا به نو د پراګ نه مخکې ځو نو د همدې سفر صحنې به موږ تاسو سره شریکوو فعلا چې دی موږ د وین نه وځو او د پراګ په طرف ځو ریاض خان دا کومه ساحه ده دا چې دی دې ته شپږ Bleiben Sie rechts. او ارجانه ته د خپل دغه ته متوجه اوسه جی پی اس ته چې غلطي ونه کو او Nach 100 Metern bleiben Sie rechts. Dann bleiben نو Sie ما سره rechts. چې دی بارد الله زازی دی Bleiben Sie rechts. Dann او را bleiben Sie سره rechts. ریاض دی ریاض هم ځان سره را روان کوم موږ ویل راځه نو چې بس سره درې شو Nach مخکې خو 200 Metern مونږه دوه bleiben اوس Sie نو درې شو rechts. او د لارې بعضې انځورونه او ویډیوګانې به له تاسو سره هم شریکوو نو راځئ چې په ګډه سفر وکړو او د سفر نه خوند واخلو څه خبرې ساس هسې وارې د پکو ته خو متوجه یې که نه د برقي سیستم چې دی که نه دا ډېر غټ بار جمع کوي زمونږ په وطن کې به دا ډېر کامیابي ولې چې هلته خو بادونه ډېر دي که نه دا بال ته ډېر کامیابي او دلته بیخي ډېرې دي او موږ د چیک ریپبلیک په طرف باندې روان یو او لاره کې ډېر پراخه مځکې او ساحې ولیدلې او سره څنګه کې د برق دا د لپاره وادي برق او دا بادي برق پکې بیخي زیاتې دي دلته که نه نو چون دلته خو بادونه هم ډېر کم دي خو بیا هم د برق پکې دی او ته بیخي دا د بادي دغې ډېر زیات جوړ کړی که نه واقعیت دی دا ډېره ګټه لري بریدو سره دا چې دی افغانستان چې دی هم بیا وادي برق یعنې باد زیات لري افغانستان ډېر برق کولی شي تولید یې کړي او کولی شي دا نږدې ګاونډي هېوادونه دا برق خرڅ کړي ته دې خواته دغه ساحې ته روان ډېره ښکلې یو ښه مصرف نه لري ډېر که نه پاک دی برق ډېر پاک دی ډېر یو ښکلې ده ساحه هم ښکلې سبري بس خدای دې زمونږ خلکو له هم وس ورکړي چې داسې شیانو باندې فکر وکړي او داسې برقونه جوړ کړي دا نو د وطن د آبادۍ دپاره کار دی چې څوک یې کوي او هلته خو ډېر دغه به ولري ولې چې هوا ډېره ده که نه شمال ډېر دی نو امکان لري چې فایده هم ډېره وي دا چې څونه شمالي هغونه د دې هغه فایده هم ډېره نو ډېرې پراخه سیمې هم دي که نه دا نو په طرف د چیک ریپبلیک کله چې د وینا ښار نه وځي او چیک ریپبلیک ته ځي نو دا منطقې چې دي ډېرې ازادې دي په پرتله د نورو ولایتونو لکه ګراس شو سالزبورګ شو یا انسبروک شو یا پروالبرګ شو د هغې په پرتله چې موږ دې خواته راووتو د دومره ازادې ساحې هغه طرفونو ته نشته هلته خو اکثره غرونه دي او ځنګلونه دي او دې خواته چې دی ډېرې ازادې سیمې دي او بالخصوص دوی دا د برقي د پکو برق چې دی دا دې طرف ته نو دوی پرې ډېر زیات کار کړی دی او ډېرې زیاتې پکې د برق دپاره دلته ځای کړي دي او یو ورسره د دې علاقې ښکلا ډېره شوې ده او بل د برق استفاده کوي او نو یو د ښکلا سره سره
د برق پایګانې او بیا آزاده فضا ساحې او د ځمکې ډېره ښایسته ځمکه ده ګرد چاپېر ډېر آزادې ځمکې او دا چې کله پسرلی نو دا داسې آزاد ځایونه چې دا ډېر ښکلي ښکاري او ډېر ښایسته ښکاري ولې چې د دې ملکونو دا ښایست په همدې شنو کې دی چې کله دا ملکونه شنه وي نو دا ملکونه ښایسته وي د واورو په وخت کې خو دلته ښایست نه وي او دا طرف چې دی ډېر آزاد دی او کومه ساحه چې آزاده وي او هغه کله شنه شي نو د هغې د شنوالي ښکلا بیا نو په پسرلي کې ډېر خوند کوي نو موږ هم دې ځای کې ودرېدو نو معزه ته ودرېږه چې دا ساحه تاسو باندې وینم ډېره ښایسته ساحه ده موږ هم مخکې ځو په طرف د چیک ریپبلیک تاسو هم راسره اوسئ نو موږ د اتریش د خاورې نه راووتلو او اوس نو د چیک ریپبلیک خاورې ته داخل شو دا د چیک ریپبلیک سرحد دی او هغلته ماګان هم ولاړ دي نو موږ کیدای شي د ویډیو دغه ونه لرو اجازه نو چې سرحد نه وځو بیا به ویډیو کوو دلته نو موږ سرحد کې وو دې ملکونو کې دا کار ښه دی چې د یو ملک نه بل ملک ته اوړي دا پکې نشته چې ویزه ده او پاسپورټ دی او چېرته ځي او چېرته نه رالی او نه 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 چون هلته ماماګان هم ولاړو خو موږ نه پوښتنه هم ونه کړه او نه یې ودرولو او نه په دې ملکونو کې دا خبرې هم نشته که نه ولې چې دوی دا سیستم داسې جوړ کړی دی چې آزاد خلک اوړي یو ملک نه بل ملک ته او بل نه بل ته نو موږ هم چې راواوښتلو او اوس فعلا چیک ریپبلیک کې سو مخکې به موږ او تاسو په شریکه زما هم اول ځل دی چې چیک ته راځم دې نه مخکې زه نه یم راغلی نو ما دپاره هم نوی دی هغه ملګري چې زموږ ویډیوګانو شوقین یو زموږ ویډیوګانې ګوري او موږ تشویقوي چې نور هم لرې لاړ شو نو هغوی ته هم خوند ورکوي هغوی ته به هم ورو ورو چیک ریپبلیک ښیو نو راځئ مخکې زه ګورو چې د چیک ریپبلیک سړکونه او موسم څنګه دی فرید استاد موږ پراګ ته ورسېدلو پراګ به یې همدا و پراګ دی پراګ ته ورسېدو نږدې یو لس پنځلس منټه تقریبا بعد موږ په د چیکسلواک په مرکز کې پراګ کې Nach 800 Metern nehmen Sie die Ausfahrt 8 Richtung خو دی ورته بیا پراګ نه وایي دی ورته پراها وایي که نه پراها د چیک ریپبلیک مرکز دی پراګ او موږ اوس نو تقریبا دا ټول فکر کوم د پراګ اتراد هغه راته مرکز دی چې ور روان یو مخامخ یو شی ده چې موږ هسې زه متوجه شوم دا پراخې ځمکې که نه ډېرې پراخې ځمکې هم لري او تپې هم لري البته خو ځمکې هم ډېرې وي که نه یعنې زیاتره داسې غرونه نه لري نه غرونه نشته غونډۍ دي او خاورې باندې غونډۍ دي غونډۍ پراخه دي بلکل او بل چې دی کومې مارکې یا کومې لیدل او دا نور هر څه چې هغلته دي د مارکیټونه هغه ټول په پراګ کې هم دوی چې دی دا اتریش کې او دغه ځای دواړه پارک نشته ورژه به هر څه پارک لري او فکر کوم دا ډېر کم وخت کېږي چې دوی دواړه سره جدا شي او خو دا ټول یو لوی اتریش و که نه بیا ملکونه ترېنه جدا شو هر یو بېل یو ملک شو که نه بلکل صحیح خبره موږ نو نږدې یو که نه زه نو بیا به نور ورته هلته د
نږدې نه نږدې نه به فراق ملګرو ته پراګ وښیوه فراق ویل فرید ستاسو باندې یو څه ځنډ نه وروسته راغله نور د چیک سلواک یعنی چیک هیواد مرکز ته چې پراګ نومیږي پراګ چې ډېر ساحې لري او غټ غټ ودانۍ لري لوی لوی نو ډېر نفوس ورکې میشته. Nehmen Sie die Ausfahrt, dann biegen Sie rechts ab. انشاءالله دا به تاسو ته وښیم د منځ کې به ته وښیم د نږدې نه چې څه غورې ورکړي د منځ کې که څنګه نو بس اوس ما لکه دا ما وکړه نور دی فرید استاد هغې وچلوي Nach 150 Metern biegen Sie rechts ab. دوه جی پی ایس لګولي نه هغه جی پی ایس نه دی دا بل دی ښه وارده د دوی ښار خو Nach 800 Metern bleiben Sie rechts. دغه نه لري ډېر والا تر اوسه خو ګورې دا موږ چې ولیدله هارم پارک دی ډېر صفا دي او بل چې دی مارکې هم ډېرې ښې ښې مارکې لري داسې Nach 400 Metern ودانۍ هم bleiben Sie ډېرې ښکلې rechts. جوړې کړي دي او اټوبان هم ډېر ښه و مرباد اټوبان نه خو نو اروپایي ملک دی که نه اروپایي ملک دی خامخا نو یو څه دا خو به لري بالکل Bleiben Sie rechts. او یو څه ښه والی خو به لري نو اروپایي ملک دی یاره بالکل نو زه باید دغلته لږ ځیر شم خپل کار ته ولی چې غلطي وکړو بیا به تاویږو پکې ډېر په ښه شکل باندې ودانۍ جوړې کړي دي که نه هو څه دغه نه دي خدمونه بد نه ده واقعیت هو دلته رخصتي ده که شی څنګه جوړ Nach 600 Metern bleiben Sie rechts. تر اوسه پورې موږ خو د سیمانز ښار ته نه دی لاړ فکر کوم بل خلک چې دي هغه دي ټول به کارونه کې وي Nach 400 Metern bleiben Sie rechts. Dann biegen Sie rechts ab. مرکز ته ورننه وځو بیا نو معلومات کېږي که نه چې دوی خو به رخصت نه لري رښتیا څنګه هر څه بند دي د ریاض خبره هغه د دومره غټ ښار دوه درې نفره مو ورکې ولیدل بند دي که نه امکان هم لري چې رخصتي ولري Bleiben Sie rechts. Dann خیر فارس biegen Sie rechts ab. نورې خبرې به بیا نو هلته چې ورسېدو Nach 200 Metern biegen Sie rechts ab. دا منځ ښار به ورته وښیو ښکلی ښار لري او ښکلې ښه صفا سطره ډېر Nehmen Sie die Ausfahrt Richtung Podol, dann halten Sie sich rechts. Nach 200 Metern biegen Sie rechts ab. نه نه صحیح روانه بس صحیح شوې هلته د دې ریډ کلاس ګوري ډېر پراخه دغه لري که نه ساحه هو دغه لاندې چې دی ډېر ځایونه دي نو داسې سم نه معلومېږي ځکه چې دلته مخکې کې جالی خلکو لپاره پیداراو دی هو نو دا جګ پل دی او هخوا ته او دخوا ته ټولې ودانۍ دي لاندې غټ ښار دی انشاءالله موږ هم نږدې یو او بس څو منټ کې رسېږو انشاءالله هلته بیا هم تاسو ته نږدې نه وښیو او ټول هغه وځي پورې رش دی وارد بالکل لاره بندي رش دی لاره بنده لاره بندیز هم شروع شو دغه د ښار منځ ده بیا نو دغه ګڼه ګوڼه دی په دې موټرو
خو یوه هغه دی اورېده لکه نور دا اتریش کې چې دی که نه د هر ولایت پلیټ چې دی خپل نوم نه لیکلی وي یو هغه چک چې دی دا تنه چکې په لیکلی ښه یعنې پلیټ نه نشته ما ډېر هغه ته ولیدله الله ټول تنه چک په لیکلی بل هغې نه دی یعنې د ولایت دغې ورسره نه دی وایي هغې ته ګورم خو خلکو کې پیدا شو که نه خلکو پیدا شو ویښ شول او امستردام غوندې کوڅې غوندې دویم لکه چې دلته کار کوي که نه ځکه داسې دا به اوس چې خلک پکې ویښ شول لارې ده پراګ په مالګو رامه داسې کوڅې دی نو او داسې نه چې خو کېدای شي صحیح ځایونه لري خو موږ تاسو ته صحیح وخت نه لرو وخت بل چې دی وخت هم نه لرو موږ باید وځو ولې چې ناوخته نور ودانۍ غټې غټې لري او داسې موړې خلک یې غلي دي موړې لري او خلک یې ډېر ارام دي ورک دي چې کارونه یې دا لاړ دي ټول کوم بله خبره ده بل یو شی ته چې زه متوجه شوم زه تاسو ته وښیم دا داسې موړې غوندې لري لکه دا اوس وګورئ دا پورته نه دا داسې راښکته کېږي بیا دې بل طرف ته چې دی بېرته هلته چې لاړې بېرته جګېږي نو حیران شوم ورته چې دا څنګه داسې نه پوهېږم چې په تپو که نه ځایونو کې دا ښار جوړ کړی دی ولې چې کته کوزېږي بیا جګېږي بیا ښکته کوزېږي که نه داسې نه داسې اوار نه دی لکه د نورو ښارونو په شان اوار نه دی سړی وایي چې اوار ښار دی پکې وګورم ټول همداسې ښکته او جګ داسې نه لکه نورو ښارونو په شان چې اوار یو ښار جوړ او کورونه یې مارکیټونه یې د هغې ده بیخي داسې لکه یو ځل پورته وخېجه بیا بېرته کته شه بیا پورته وخېجه ټول په دغه رقم جوړ ده نو مونږ خو لږ وګرځېدو خو داسې اواري م پکې ډېره فایده نه کړله پراګ مرکز دی نو سنټروم نه اوس موږ نو پر طرف ده لیپزیګ طرف ته شو لیپزیګ جرمني ته داسې یو عجیبه مسله ده که نه ګوره موږ داسې د اتریش نه راغلو جرمني ته بیا راغلو بېرته سالزبورګ اتریش وینا ته د وینا نه راغلو دلته پراګ ته او د پراګ نه اوس بېرته جرمني ته هامبورګ ته که نه ټول داسې تړل شوي دي سره د ملکونه واقعیت دی یو نه یو ته وړي د بل نه بل ته وړي ما ته جی پی ایس راکړله ما ته عجیب ښکاره شو که نه ما چې څنګه چال دی موږ خو باید بیا جرمني ته داسې لاړ شو واپس په سالزبورګ خو دلته موږ ته لوکیشن وکړه چې نه داسې نږدې تمامېږي هو ما ویل چې عجبه کار دی باید موږ دې ته واپس په هماغه لاره تللي وای لیکن جی پی ایس وایي چې نه په دې لاره لاړ شه د هغې اوبه دي او ډېرې تیزې روانې وي اوبه خو نه دلته کوم مستې کوم ځای هغه دی کلیما مثلا
دې نه چې وزم نورم کې نشه ډوبان ته وباسم دا اخري راشي کنه او بالکل صحیح خبره ده او ګره خو څومره غټ دغه دی نو دې خواته چې دغه فکر کوم او سنترو مې دی مانس فکر کوم سرحد باندې ته نږدې وارده ها د دوچلند جرمني ها یو ساعت نظر کې دې شي دا خاصه اندازونه چې سړی ګوري کنه نو فکر کوم چې دونه لري کوم نه ها کوم ځای کې بس بخیر جرمني پولی تر رسیږو نږدې شوي ورته نو دا غونډۍ او د شنې غونډۍ او کلي په منځ کې نو ډېر خوند کوي ستاسو علاقه هم همداسې ده که او موږ علاقه همداسې دی خو بیا دا چې دی غونډۍ لري موږ بیا غرونه لري که نه غرونه یې شنه دي او بیا چې دا غونډۍ دی دا داسې یو علاقه دی لکه بغلان نخ طرف ته چې ځې یا د کندوز یا مزار طرف ته چې ځې هغه دا خلک هم لګیا دي ښه بغل کې فکر کوم ورسره یو بل غټ سړک هو فکر کوم بل سړک جوړوي ځکه چې ښار یې روان کړی دی خو ډېره عجیبه خاوره لري تیږه لري نه سره خاوره او دغه ځای خو سره خاوره ده نوره ډېره ښه خاوره ده ښه وارجانه نو چک نه خو راواوښتو نو او اوس نو د جرمني په خاوره کې یاست واقعیت اوس دې ته څه وایي لیپزیګ ورته وایي فکر کوم لیپزیګ ولایت به وي نو د سرحدي سیمه ده او سرحدي د چک سلواک سره نو ولې ځای دی بل پراخه دی او ما خپل همداسې غونډۍ داسې پراخه شین ځای مې ډېر خوښېږي خو یوه ده دوی ډېر زراعت هغه لري ډېر چپ طرف ته ګورې څومره ښکلې او پراخه سیمه ټول د زراعت هغه لري دوی د ټولې غونډۍ چې دي د همداسې نه دي دوی حتما یو شی په کرلي دي او ځکه جرمني ډېر تولیدات لري دا خو اطرافي سیمه ده دلته خو دا مالونه ډېر دي که نه د هغوی دپاره دوی د ژمي دپاره هم د دې نه استفاده کوي لکه غوښونه او دې شیونه که نه بالکل څنګه دی خوښه د دې ولاګ کې به دې زموږ او ستاسو ملګرو سره غوښه وکړو بیا به د همبورګ نه ورسره بیا دغه کېږو مخامخ کېږو ښه خبره ده انشاءالله بس هغلته به بیا نوره برخې د جرمني به ورته وښیو او دغه ساحه چې دی دا نو بیا سرحدي سیمه دی د هغه سره چې لکه مخکې مو څنګه وویل چک ریپبلیک سره نو دا د دوی کرنیزه ځمکه ټوله کرلې دی فکر کوم دا اوس وخت کې حتما یو چې شی یا جوار اوس پسرلی کېږي که نه واوره ختمه شوله اوس دلته حتما چې شی به کرلې دي خو دوی یوه خبره ده چې دوی دغه نه لري دا څه ورته وایي چې مقصد اوبه ورته راولي نه دا خدای دومره بارانونه کېږي چې دوی بیخي اوبو ته ضرورت نه لري چې دا ځمکې ته اوبه ورکړي همداسې بس داشتې دي کري مونږ تاسې بیا للمي ودی خو دوی للمي نه هم دا ډېر ښه دي بالکل همداسې ده ولې چې دلته باران ډېر دی او په خپله هر څه کېږي اوبو ته هېڅ ضرورت نه فکر نه دی بالکل دغه چې دی بیا کیمري لري څومره دا ګورې والې ده دې خوا دا څومره ښایسته ځای ښه نو ملګرو دوستانو موږ نو په خدای هم سپارو دي او ملګري کور ته ځو
شپې میلمانې سو د یو ملګري په کور کې نو بیا به مشوره کوو چې د شپې ځو هامبورګ ته او که نه سهار ځو تاسو دې ځای کې به خدای سپارو ښې چارې ویډیو نه خوند واخلئ که ښه یې که خراب یې مونږ بس یو ستاسو دپاره کوشش کوو خپله یو ساعت تېري کوو که څنګه واري جانه بالکل او چینل هم در سره زمونږ دغه کوي دا زنګوله هم در سره کېکاږئ نو بس په خدای مو سپارو ښه وخت غواړو او ښې شیبې انشاءالله بلې ویډیو کې به بیا تاسو سره مونږ بله برخه د جرمني شریکوو نو په خدای مو سپارم ښه وخت